Değişip bakışın gülüşün üzünün rengi de السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به یاست. قدرمنو کتونکو نن به د موبایل یا د هیډفون داسې یو ټریک تاسو ته ښیم چې تاسو به خپله هم ورته حیران شئ. ډېرو زبردست او ډېر یو خوندور اپلیکیشن دوستانو ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ. دوستانو اول به زه تاسو ته وایم که چېرته خوښ مو شو د ډسکرپشن ته لاړ شئ او لینک انسټال کړئ، او که خوښ مو نه شو نو ویډیو تاسو بهشکه سکپ کولی شئ. دوستانو ما سره لاس کې هیډفون دی، صحیح ده. ګورئ چې زه کله هم هیډفون موبایل ته ورکوم نو ګورئ ما ته اټومیټیکلی زما ګیلري خلاصه شو. دوستانو یوازې ګیلري نه، که تاسو چېرته هیډفون د مثال په طور که هیډفون تاسو په خپل موبایل کې ورکوئ نو خامخا هیډفون کې به تاسو نعتونه، تلاوت یا غانې وغیره تاسو به ضرور اورئ. زه چې کله هم هیډفون درنه کوم نو ما ته اټومیټیکلی یا یوټیوب یا زما ګیلري کوم د میوزیک هغه ایپ چې دی هغه یا هر څه چې تاسو غواړئ چې هغه کلیک کړئ، یعنی هر څه چې تاسو غواړئ هغه به تاسو ته اټومیټیکلی څه شي اوپن کېږي. دوستانو اوس لاړ شئ، که چېرته تاسو په کار ده نو ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پرو د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، خپل موبایل کې انسټال کړئ. دوستانو دا کېږي څنګه؟ ګورئ چې کله هم تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ او خپل موبایل کې مو انسټال کړ نو سمپل به تاسو څه چل وکړئ چې اپلیکیشن به انسټال کړئ. اپلیکیشن چې مو کله انسټال کړ هلته به تاسو نه څه پرمیشن وغواړي، هغه به تاسو څه کوئ سکیپ اور سکیپ پې کوئ. چې کله هم تاسو سکیپ کړ ګور دوستانو اپلیکیشن می خلاص ک. چې کله هم تاسو اپلیکیشن خلاص ک نو دلته ګور 8 میکرو باندې به تاسو سمپل کلیک وکئ، صحیح ده. چې کله 8 میکرو دلته موږ سره ټریګر اکشن او کنسټرینټس دي. دلته دوستانو دا مطلب ورکوي د مثال په تور چې زه اوس هیډفون څه شی دننه کړم، یا مثال په تور یوازې هیډفون نه، که چېرته تاسو غواړئ د خپل موبایل نه هر یو آپشن خلاص کړئ، زه چې هغه خلاص نه شي بل آپشن دې ماته خلاص شي. د مثال په تور اوس مونږ همدغه د هیډفون ما خبره کړې، اوس د هیډفون خبره کوو، صحیح ده. کنیکټیویټي ته راشئ، دلته وګورئ دلته لیکلي دي هیډفون انسرټ او ریموف، په دې به تاسو کلیک کړئ او دا به تاسو اوکې کړئ. بیا به اینی که میکروفون وي که هغه سی داس اینی یعنی بیا د هغې نه پس به اکشن ته راشي. ښه اوس چې کله ته میکروفون یعنی هیډفون ته انټر کړې خپل موبایل کې یعنې دننه کې نو تا ته څه وشي اپلیکیشن ته به تاسو راشئ، د هغې نه پس به لانچ اپلیکیشن باندې تاسو کلیک کړئ، یعنې ټول اپلیکیشن به تاسو ته راځي. اوس ګورئ دوستانو چې کله هم ما هغه کولو انسرټ کولو نو ماته زما ګیلري خلاصېده. اوس زه وایم چې زما فیسبوک دې ماته خلاص شي، صحیح ده. د هغې نه پس به دې فورس نیو باندې کلیک کړئ او اوکې به کړئ. نو بیا به کنسټرینټ ته لاړ شئ او دلته به تاسو په دې اوکې باندې کلیک کړئ. دلته وګورئ څه شی و فیسبوک و که نه، نو دلته به تاسو ولیکئ چې فیسبوک او اوکې به کړئ. اوس به د دې نه بهر وځئ، صحیح ده. اوس ګورئ دوستانو زه هیډفون انټر کوم، ګورئ چې کله مې هیډفون انسرټ کړی دی خو زما چې دا اواز نه راوځي ځکه ما هیډفون انټر کړی دی، صحیح ده. انشاءالله زه به بیا هیډفون وباسم نو دلته اواز به لږ شان دی زما نه راځي، نو ما هیډفون هالریډي انسرټ کړی دی په دې کې.